السلام علیکم قدرمنو. هسې خو د ټول پښتانه ژوند له ډېرو ستونزو له ډېرو مشکلات سره مخامخ. خو له ما سره چې کوم ځوان ناسته دا فدا محمد نومیږي. شپږ میاشتې یې کېږي چې سکه ورور یې ښځه تښتولې ده. په دې شپږ میاشتو کې د ډېر دروازې ټکولې دي، ډېرو خلکو ته ورغلی ده. ورور یې اوس ورک دی له ښځې سره، د ده له ښځې سره له خپلې ورېندارې سره یې دا ورور ورک دی. د کراچي په سره کتلې ده، په کوټه کې ډېرې علاقې کتلې، د لورلایي ته تللی دی، دغسې افغانستان ته هم تللی دی. خو تر اوسه پورې دا خپله ښځه او خپل ورور نه دی پیدا کړي. نور له ده سره خبره کوو چې څه مشکل دی او دا پیښه څه وخت سوې ده، ته څه غواړې؟ دا مشکل ده په دې راپېښلو پروسه کال مې واده وکړلو، واده مې وکړلو، بیا چې واده وکړلو بیا شپې ورځې وتې، بیا مې دا ورېندارې راته وویلې چې دا زما مېړه تا له ښځې سره نه ده ښه. بیا دې ګرېوان ته لاس راواچو. بیا یوه خور مې وله، هغه هم راباندې خبره سوله، هغه هم دغسې راته وویل. بیا مې خسرګنۍ وه، هغه هم راباندې خبر شول، هغه هم راته ویلې. بیا مې دا سړی پخپله ونیوی. زما ورور چې دا علي محمد نومېږي، تر ما کسر ده. له هغه بعده بیا دا ښځه زما ورور سره وتښتېدلو. تا ول دوی له تا سره په ټلیفون رابطه کوي؟ دی ما سره په دې ټلیفون رابطه کوي چې ما ته طلاق راکړه. دا ښځه مې راته وایي چې طلاق راکړه. دا ورور مې ټلیفون میسج یې در سره شته؟ هغه شته راسه. خبره واوره. کار دې کرار نه ده. که مې په سمه خلاصې نه ده خلاصوم، نه ده خلاصوم. د قرآن شریف کې نه ده منلی، په قرآن دې عمل نه ده کړی، په دین دې عمل نه ده کړی، په رسول دې عمل نه ده کړی. قسم ده چې درکړمه چې په رشته دې مې جوړه کړي. قسم ده چې درکړم، په لا اله کې درکړم. لا اله کې منو پلار په تلیفون ورواخئ. پلار مې باندې خبر کړو. نه تا له پلاره خو زه بیخي نه ډارېږم. زما ښځه له تا سره کېنولې ده، تا دوکه وه، تا هم دوکه راکړه، دې هم دوکه راکړه. ته خو بلکل نه رسول پېژنې نه خدای پېژنې. ته مسلمان زه ولاړې لمونځ به کوې، باور ته به ولاړې. خبره واورم، ما کېنولې ده، له ما سره ده، نور څه وایه؟ بس ټیک ده نو. نو خو تا ګوره، زه تا په دې وجه کېنولې بې نکاح ده دا ښځه یار. زه دا ته وایم ته عذاب باندې اخته یې، د زموږ زه قبر به دې نه ورپرېږدي، په عذاب اخته یې یار. نو څه بیا به څنګه ګرځي؟ نو خو طلاق ورته فارغه یې. طلاق خو زه نه ورکوم، په څه شی یې ورکړم، ولې یې ورکړم؟ نو ښځه خو یې طلاق نه ورکوې. نو خو ته یې راوله، ته به زه ښځه کړم. دې ته ورته څنګه درولم؟ تا له دې خوا به راسره تللی. نو دغه دوه میسجونه چې ښځې ورته راکړي چې خامخا به طلاق راکوي، او ورور یې هم وایي چې خامخا به طلاق ورکوي. بس بیا زه راولاړ شوم، چې وګرځېدم بیخي ډېر وګرځېدلم، نه مې کړ پیدا. بیا بېرته دلې رالم، کراچۍ، نورلایي، کوټه، افغانستان ټول مې پسې راوغوښته، ډېر پسې وګرځېدل، ما نه کړو پیدا. اخر جمال ته رالم، چې ورور ما ته دغسې مسله راپېښه سوې ده. زه خو ډېرو خلکو ته ورغلی یم، دروازې مې ورته کولې دي، حال مې ورسره کړی. څه غواړې څه؟ بس ما سره د انصاف ملاو شي، دا دې ونیول شي، ګرفتاره دې شي. دی وایي چې د دوی ته د قانوني سزا ورکول شي، او دی وایي چې دا خو له پښتونولي سره ډېر لوی جبر ظلم شوی دی. بعثت انسان دا ډېره غټه ناروا ده، بعثت مسلمان دا ډېر غټ جرم دی، ډېره غټه ناروا ده. دې د قرابت قتل کړی، قرابت یې وژلی دی، دې ورورګلوي وژلې ده، دې هره رشته، هر تعلق یې د انسانیت تر منځ کوم ده، دا یې ختم کړی، تباه کړی. نو دا ویډیو خلک به ډېر اعتراض کوي چې دا ویډیو باید تا نه ونشر کړی، دا د پښتنو تذلیل دی، دا د زموږ د روایتو تذلیل دی، دا د بعثت انسان، دا د انسانیت تذلیل دی، بعثت مسلمان دا د مسلمانۍ یو تذلیل دی. خو دا د مجبوري موږ کوو.